د ملایانو د لوی جرګې څخه د صلاح الدین رباني عاجزانه غوښتنه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سلامونه مارکلی کوم ګرانو لیدونکو. که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدغه سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني په یو پیغام کې د طالبانو له لوري د ملایانو د سبانۍ غونډې له ګډونوالو څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. نوموړي ویلي چې د یادې غونډې طالبانو په سمبولیکه فرمایشي او د وار د مخه اجنډا سره بللې څو دوی سره په زور او له ملایانو بیعت واخلي او خپلې نامشروع واکمنۍ ته مشروعیت پیدا کړي. صلاح الدین رباني د غونډې له ګډونوالو ملایانو غوښتي چې د شریعت له مخې د شورا بنیادي اصول په دې برخه کې د عدالت او د غونډې د ګډونوالو شرعي مسؤلیت په پام کې ونیسي او په صراحت سره خپل دریځ د بډاګه کړي. د طالبانو له لوري د ملایانو لویه غونډه سبب داسې حال کې جوړیږي چې د دې مخکې هم ځینو ډلو لکه د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ډلې، د کریم خلیلي په مشرۍ حزب وحدت او ګڼو افغان شخصیتونو او فعالانو مخالفت ورسره کړی. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د سره د تان پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله په امان.